کسانو چې مونږ ته اجازې راکړي او په اجازه د هغه کسانو چې مونږ ته اجازې راکړي او په اجازه د هغه کسانو چې په وچو دیوالو کې دي په اجازه د پیر غوث الدین ورته چې په وس ترجمایي بله دم د ټکانو دم د برګانو دم د شیخانو دم د ښایسته هلکانو دم د ډریورانو دم د کلنډرانو دم د اتکونو دم د چینکونو دم در باندې اچوم کندې ته دې اچوم ځان در باندې اچوم دم در باندې وایم کندې ته دې بیایم خپل در باندې بیایم دم در ماړه ټوکې متې جوړوئ ټوکې متې جوړوئ سړي تکلیف زیاته ککره ښکاري دم د غونجه کې چې غونجه یې نه کې درزه دروزه ناوه دي کوزه وهم د بره بهیږي کوزه چاته یې ابۍ پخې موږ ته یې تبۍ پخې چاته یې لور پخې تا ته یې تنور پخې په غټوالي یې دومره یي مګر درد یې کم یا د الله ته ټینګه یا دادا پکمان پیسې واپس والي په چا به ځي په چا به نه ځي داسې وړو ته خلک لاس کې ورکوي نه لري پریز مالګه مرچکۍ خو ترکاري خوري لږ پکې لوبیا که ګلاجام په ځان لګیا پریز یې دا ده لغټ لښتي به ټوپ ځوانه پریز یې دا ده لغټ لښتي به ټوپ نه وایې ځکه چې زاړه زخمونه یې تازه کړي تیاره کې به چا سره نه ګرځي چې دوه نفرو تیاره کې ورانه فال کې خو دې فرق شته والا فال تو پالس خوردن دالس کن دادن زیر دیوالس فال دی وګورم نوم دی نه ګورم کیړی دی واخلم سر ته یې کېدم زه یې درته کېدم څپلۍ دی خرې تریخې دی میخې اوس مې در کې ایښی چې شور ونه خورې ګډه وډه اول تا وغی نور شور ونه خورې ښه څه نوم دی ده طارق خان وروره ډېر خاکساره کې مینه باجورته انسان یې یعنې د زړه او د خولې د کونې لار دی وده مګر یاران دې ډېر دي خو یې تنګ سي تکلیف یاران دې نسته ټول دي مطلب یاران دې خو یې تنګ یار دي ګلاجات